د ولسمشر غني ځانګړو ځواکونو سره د طالبانو ظلمونو دوام. د افغان ولسمشرۍ ماڼۍ پخواني ځانګړي ساتونکي وایي له پامه غورځېدلي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ پخواني ځانګړي ساتونکي یا PPS چې ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه وړې وایي لا هم په افغانستان کې د دوی ځینې همکاران څارل کیږي او د طالبانو د تعقیب لاندې دي. د دوی په وینا یو شمېر ملګري یې طالبانو نیولي، ربړول شوي او له ځینو نغدې پیسې اخیستل شوي دي. دوی وایي د ځینو نورو امنیتي ځانګړو ځواکونو په شان له بهرنیانو سره په اړیکه کې نه وو او له همدې کبله بهرنیو هیوادونو ته افغانانو د لیږدولو بهیر کې ورته پام نه دی شوی او اوس مهال د هیواد دننه او ګاونډیو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو او امنیتي ګواښونو سره وخت تیروي. د BBC خبریال سید انور په ایران او پاکستان کې د PPS له میشتو څو تنو سره خبرې کړي او دا راپورټ یې چمتو کړی دی. د افغانستان د پخواني ولسمشر د ځانګړو ځواکونو یو افسر چې د امنیتي ګواښونو له کبله نه غواړي جزئیات یې خپاره شي وایي یو له هغو لسګونو کسانو دی چې د طالبانو په لومړیو میاشتو کې نیول شوی و او څو میاشتې د طالبانو د استخباراتو لخوا بندي و. دی ادعا کوي چې په دغه موده کې روحاً او جسماً ربړول شوی دی. کله چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د خپل حکومت د سقوط په ورځ له افغانستانه ووت، د ځانګړو ځواکونو 15 لوړپوړي کسان ورسره ملګري وو او د دغو ځواکونو شاوخوا 2300 نور غړي په ولسمشرۍ ماڼۍ او خپلو کورونو کې پاتې شول. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.